سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې وای. نن ورځ بیا هم تاسو ته نوې ویډیو سره راغلم. د ویډیو کې غواړم تاسو ته د انلاین پیسو ګټلو په برخه کې یو ډیر بهترین، راحت او اسانه گیم وښیم چې د ورځې تاسو له 3 نیولې تر $50 له دغه گیم څخه په گیم کولو ګټلی شئ. دا ډیر یو اسانه، راحت او کریپټويي گیم ده چې ایډز نشته په دې گیم کې دوستانو. انټرنیټ مصرف ډیر کم ده او ټول گیم چې د کلاش اف کلان ته ورته ده. څنګه چې وینئ ما فعل حال له دې څخه څه کم $11.5 اوس وډرا کړو او همداشان څو ورځې مخکې مې ترې $10 پورې وډرا وکړو. نو تاسو ته هم دغه طریقه ښیم. ویډیو را سره سټپ بای سټپ مکمل وګورئ. که ستاسو ویډیو لویه هم شوله خو په ارامۍ سره یې وګورئ تر څو مکمل په دغه گیم ځان پوه کړئ. راځئ ځو ویډیو ته دوستانو. لومړی به خپل پلی سټور راواز کړئ او له دې ځای څخه به دا گیم ډاونلوډ کړو. پورته به د سرچ په آپشن کلیک کړئ او دلته به سرچ کړئ کینګ آف کاټینا. کله چې مو سرچ کړ دغه گیم ده دوستانو، صحیح ده، کینګ آف کاټینا په نوم. همدغه به تاسو را ډاونلوډوئ. چې کله مو ډاونلوډ کړل همدې ځای نه به اوپن کړئ. نو دوستانو گیم چې اوپن کړ دلته هم دا سټارټ آپشن به ووهئ. گیم ته به داخل شو. اوس به په دې کې ځان ته یو اکاونټ جوړ کړو. نو په تمه کېږو گیم لږ لوډینګ اخلي چې گیم ته ننوځي. نو گیم ته چې ننوتئ دوستانو دلته دوستانو تاسو ته دوه آپشنه درکوي. تاسو به په دې نیو گیم آپشن باندې کلیک وکوئ او مستقیم به گیم ته داخل شو. په نیو گیم آپشن زه کلیک کوم. ښه نو دوستانو کله چې مو نیو گیم آپشن ووهه نو تاسو ته گیم راوازیږي. دا ډول د گیم صفحه ده. دلته به تاسو لومړی کار کوئ په دغه برخه چې دا نوم لیکل شوی په دې به کلیک واخلئ ملګرو. او دلته به راشو خپل اکاونټ به خپل جیمیل ایمیل یا کوم ګوګل سره کنیکټ کړو. دلته به تاسو ملګرو په دې منیج لوګین باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. نو دلته ګورئ ملګرو تاسو کولی شئ په خپل جیمیل، ګوګل، ایپل آی ډي او ایمیل سره ننوځئ. ما خپله اوس د جیمیل او پلی سټور سره کنیکټ کړی. تاسو کولی شئ له دې آپشنو سره خپل گیم کنیکټ کړئ او اکاونټ مو جوړ کړئ. نو د پلی سټور سره د کنیکټ کولو یا جیمیل سره د کنیکټ کولو لپاره تاسو به په همدې جیمیل آپشن کلیک کړئ او یو ځل تایید به ورکړئ. خلاص ستاسو گیم نور اکاونټ مو جوړیږي او له ستاسو د جیمیل سره کنیکټ کیږي. نو دا په دې ډول بیا به تاسو یو کار کوئ دوستانو، را به شئ دغلته ګورئ دا نوم چې لیکل شوی په دې برخه به کلیک کړئ. خپل اکاونټ ته به یو نوم ورکړئ. زه په دې کلیک کوم. دلته به تاسو یو نوم ولیکئ او سیو به یې کړئ. ما نوم لیکلی نو نوم چې مو ولیکه سیو به یې کړئ. خپل اکاونټ ته به یو نوم هم ورکړئ. چې دا کار مو وکړو نور دا دوستانو د گیم اصلي صفحه د دې نه به وروسته تاسو بیا راشئ. دلته د ریف په آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. د ریف آپشن ته به راشئ او پر دغه ځای به ملګرو تاسو کلیک واخلئ. سمه ده. دلته به تاسو ریفرل کوډ لیکئ. ریفرل کوډ به تاسو څه لیکئ؟ تاسو ته په سکرین ریفرل کوډ ښکاري. خامخا همدا ریفرل کوډ ولیکئ. ریفرل کوډ چې مو ولیکلو دوستانو دغلته د څنګ کې ورسره کوچنی د امضا غوندې یا ټیک مار غوندې علامه وي. مغه علامه به ووهئ او ستاسو ریفرل کوډ به سبمیټ شي. چې کله سبمیټ شي بیا دلته نور بیا د ریفرل کوډ آپشن نور تاسو ته بیا کار نه کوي. سمه ده. بیا چې کلیک کوئ نه راځي. نو ریفرل کوډ خامخا ورکئ چې تر څو ریواردونه او دغه شیانو نه برخمن شئ. نو کله چې مو دا کار وکړو بیا به راشئ ملګرو فورمیشن برخه باندې به کلیک کړئ. دلته به دغه خپل گیم کې دغه خپل کسان برابر کړئ. سمه ده. دا گیم چې د څنګه چې مې کلاش اف کلان په راکم ده جنگي گیم ده. نو دلته ملګرو ستاسو دا کسان چې لومړی وي داسې ګډ وډ ولاړ وي. مثلا دا ګورئ داسې ګډ وډ وي. ستاسو کسان غیر منظم وي. په دې کې مثلا دا هر ډول کسان وي ګډ وډي. نو تاسو به څه کوئ؟ د هر کس باندې به داسې کلیک کوئ او دا ضرب آپشن به ورسره وهئ. کلیک به کوئ دا کوچنی ضرب به وهئ. دا ټول به یو ځل ډیلیټ کړئ. سمه ده. ټول به ډیلیټ کړئ. مثلا په دې ډول به دا ټول ډیلیټ کړئ ملګرو. ټول به ډیلیټ کړئ. سمه ده. زه راځم مثلا دا ټول یو یو ډیلیټوم. دا به ډیلیټوئ او دلته به نوي کسان او قوي کسان درو چې تر څو موږ ته گیم په اسانۍ سره وګټي. نو دا په دې ډول چې ټول مو ډیلیټ کړو دوستانو. زه راځم دغه اخرینی هم پاتې دي. دا به ټول ډیلیټ کړئ. سمه ده. ضرب به یې وهئ. داسې به گیم سپین کړئ. اوس به راشو په دې هره خانه به کلیک کوو او دلته به دغه کریکټر تاسې وازوئ. دا کریکټرونه ډېر تکړه دي ملګرو. گیم ډېر اسانه ګټي. نو زه راځم ټول همدا کریکټرونه وازوم. ټول به همدا کریکټرونه تاسو واز کړئ. سمه ده. په همدې به کلیک کوئ. بیا به کلیک کوئ په همدې تیر کمان والا دغه شي آپشن څه ده. ځکه دا کریکټرونه د گیم په ډېر په اسانۍ سره ګټي. کله چې مو دا کریکټرونه برابر کړو دوستانو دلته به تاسو د سیو آپشن ووهئ او دا به سیو کړئ. په همدې ډول ترتیب به وکوئ دوستانو. سمه ده. څنګه چې ما کړی په همدې ځایانو کې به وکوئ. همدا شکل سیو آپشن به ووهئ. بیرته به ووځو له دې ځای. بس دا وشو. اوس به دلته موږ دوستانو لومړی راشم دا گیم به سټارټ کړم او تاسو ته به د گیم کولو طریقه وښیم. بیا به دا ټولې برخې وډرا او ټول سیستم درته وښیم. نو زه راځم په پلی آپشن کلیک کوم. لومړی تاسو ته گیم ښیم. په پلی آپشن به کلیک واخلو د گیم لپاره. اوس دلته موږ
د مچ لپاره یو بل کس سره داخل کوي نو هغه هم آنلاین کس یو د موږ هم آنلاین نو دا مې ووایه دوستانو اوس ما داخل کوي زه لږ ویډیو سکیپ کوم ښه نو دوستانو ګیم ته داخل کړم سکیپ کولو ته هم اړتیا نه شوه دا ډول صفحه ته راځي دلته به دوستانو تاسو بیرته سټارټ میچ باندې کلیک وکوئ او اوس به موږ له یو سیال سره ګیم ته ننوځو د ګیم طریقه هم تاسو ته ښیم ډېر ساده ده تاسو په خپله هم بیا کولی شئ ګیم یاد کړئ نو زه راځم په تمه کېږم چې ما اوس ګیم ته داخل کړي له یو بل سیال سره او زه ورسره په دې میدان کې وجنګېږم په تمه کېږو دوستانو دا لوډینګ تمام شي نو دوستانو زه ګیم ته داخل کړم دا د ګیم عمومي صفحه ده په دې ډول یو ګیم ده 10 کسه دوستانو دې طرف کې وي د دې ټیم والا او 10 کسه ستاسو د ټیم والا تاسو به که چېرته د دوی دا 10 کسه مړه کوي تاسو ګټونکي کېږئ یا که دوی ستاسو 10 کسه مړه کړي دوی او همداشان د ګیم په پای کې یو دانه پاچا یا همغه د ګیم مشر وجود لري که هر څوک دا مړ کړي بیا هم هغه کس ګټونکی کېږي ګیم هم ډېر ساده ده دوستانو ګیم په دې ډول ده چې یو نوبت ستاسو ټیم ته درکوي او یو نوبت ستاسو مخالف ټیم ته ورکوي مثلا اوس ګورئ د ده نوبت شو دا اوس راځي د منګه کس مړ کوي د منګه کس ته نوبت ورکوي ځي د دی کس ولي یعنې په دې ډول که تاسو د دی کسان ختم کړل تاسو د ګیم ګټونکي کېږئ او تاسو ته سکې درکوي چې هغه سکې بیا موږ کولی شو نغدو پیسو ته بدل کړو او وډرا کړو او که چېرته دوی ستاسو کسان ټول ختم کړل نو دوی ګټونکي کېږي نو په دغه ډول ګیم د دوستانو ګورئ اوس د دی وار تمام شو اوس ماته وار راکوي نو زما د دې کس نوبت ده او دا شنې خانې چې دي دا وایي چې یعنې ستاسو کس کولی شي تر دغو خانو پورې لاړ شي نو زه راځم په دغه خانه کلیک کوم دلته ګورئ له دې خانې څخه زه کولی شم چې د دې کسان په اسانۍ وولم راځم مثلا په کس کلیک کوم بیا پورته تاسو ته یو نښه درکوي چې هغه ووایي ستاسو کس د دوی په کس باندې وار کوي او د د کس انرژي ختموي نو ګیم یې په دې ډول ډېر ساده ده خو د ګیم لپاره ملګرو تاسو ته زه یو استراتیژي وښیم هغه دا چې تاسو کوشش مه کوئ چې په دې کې ډېر جنګ وکوئ نو زه بیا اوس خپل کس مخې ته راولم ملګرو ګورئ کس مې مخې ته راوسته زه اوس کولی شم د دی دا کس ولم په کس کلیک کوم ګورئ پورته یو نښه ورکوي د نښه په کولو زما کس اوس د دی په کس وار کوي او د دی کس مړ کوي نو په دغه ډول د همداشان ګیم صفحه هم وړه غټه لویه هره خوا وړی شئ نو په دې ډول دا اوس د دی وار تمام شو اوس بیا زما نوبت شو بیا مې کس مخې ته راولم د جنګ لپاره نو په دې ډول مې راوسته کس زه اوس بیا غواړم د دی کس مې ویشته ده د دې کس ویشته نو تاسو ته ملګرو یو استراتیژي دا چې کوشش مه کوئ ډېر راسئ دا کسان ولئ کوشش کوئ خپل کسان مخې ته راوړئ او دا د ډلې مشر یا پاچا وولئ ځکه دا 15 ځلې چې تاسو وولئ نو نور میچ ستاسو په ګټه ګټل کېږي که چېرته کسان د دی د ټیم ژوندي هم وي خو چې تاسو د دی پاچا وولئ ختمې کوئ نو میچ ستاسو په ګټه تمام کېږي همداشان وینئ بیا هم نوبت ماته راغی نو ځکه چې د دی کسان جنګ ته نه راځي ځکه د دوی آفلاین ده کم کس چې ما سره میچ ته راغلی دا آفلاین ده ملګرو نو صرف زما کسان ورځي او د دی کسان ولي نو ګیم یې په دې ډول ده دوستانو اوس ګورئ زه میچ ته راننوتی یم نو میچ ترسره کوم راځم دی سره جنګېږم او چې ویې ګټم بیا تاسو ته ښیم چې ما ته څومره پیسې د دې ګیم د ګټلو لپاره راکوي نو په دې ډول مخې ته روان یم ملګرو زه به دوستانو لږ ویډیو سکیپ کوم چې تاسو ته دا ویډیو ډېره لویه نه شي ګیم چې آخر ته ورسېده نو زه بیا تاسو ته دا راوړم چې څنګه تاسو اوس دې کې بیا پیسې مو نغدې کوي او دا ټول مسایل تاسو ته ښیم نو زه دا ویډیو یو څه سکیپ کوم دوستانو ښه نو دوستانو بیا هم څنګه چې وینئ میچ ادامه لري او څنګه چې مې ویل د دی کسان د جنګ لپاره زما کسانو پسې نه راځي ځکه دی آفلاین دي نو دغه یو څو واره نور کومه نو ګیم به د ما په ګټه شي ځکه د دی کس آفلاین ده نو څنګه چې ګورئ په همدې ډول یو اسانه او ساده ګیم ده 10 کسه ستاسو ټیم کې 10 کسه ستاسو مقابل ټیم کې ګورئ خپل کس مې اوس رامخکې کړ دلته ګورئ کم کسان چې ویشتلی شي په هغو سره نښه ورکوي اوس ګورئ پاچا ویشتی سي څنګه چې تاسو ته ما وویل کوشش کوئ همدا د ډلې مشر یا پاچا وولئ ځکه دا پورته ګورئ 15 دانې کلبونه یا انرژي لري کله چې تاسو 15 واره وولئ د کلبونه تمامیږي او تاسو د میچ ګټونکي کېږئ نو بهترینه لاره دا ده چې تاسو یې ډلې مشر وویلئ ګورئ څنګه چې شوینئ ما وګټلو دوستانو ګیم مې وګټلو ویکټوري شو چې ګیم وګټل لاندې به دا آپشن ووهئ بیا آپشن وهم نو دلته تاسو ته یو مقدار پوینټونه یا سکې هم درکړي څنګه چې وینئ ماته اوس مهال 1500 سکې راکړي چې د هر میدان په ګټلو تاسو ته 1500 2000 تر 3000 ان تر 15000 پوینټونه هم درکوي چې څومره ستاسو لیول پورته ځي لیول هم درته ښیم چې څنګه پورته ځي نو دغه د ګیم طریقه دوستانو چې د ګیم طریقه مې درته وښوده ډېر اسانه او راحته ګیم و ګیم نه چې راووتی ملګرو دلته به دا کلیم وهئ
او ستاسو ټوکن پورته درته جمع کیږي نو دغه د زموږ بیلانس ته جمع کیږي او یو خوبي د دې گیم دا د ملګرو چې څنګه تاسو گیم ګټئ ستاسو ویلټ ته ډایرکټ دغه ټوکن راځي دا خپله یو کرنسي د په نوم د سی جی او ګورئ اوس به ماته میسج هم راغلی ګورئ دغه د میسج راغی وینئ تاسو دلته وایي دومره ټوکن ستاسو ویلټ ته راغلل چې دا بیا هم تاسو ته ښیم نو یو خوبي دا ده چې وډرا آپشن نه لري مستقیم چې دلته گیم کې تاسو څومره پیسه ګټئ په یو ثانیه کې ډایرکټ ستاسو ویلټ ته ځي چې دا واقعا ډېر یو ښه کار ده د دې گیم لخوا ښه نو دوستانو گیم طریقه مې درته وښودله اوس راځم دا نورې برخې تاسو ته ښیمه دلته خو دوستانو هماغه نوم ورکول کېږي چې خپل اکاونټ ته نوم ورکوي بهتره ده راځم لومړی د لاندې د برخې تاسو ته ښیمه چې دا ټول گیم معرفي کوم ویډیو که اوږده هم شي ویې ګورئ ځکه ارزښت یې لیدلو لري لومړی برخه د فورمیشن برخه د ملګرو چې فورمیشن برخه درته ښیم چې په دې کې څه کېږي دوستانو فورمیشن برخه کې مې چې څنګه درته ویل دلته تاسو کولی شئ خپل ټیم کسانو کې تغییرات راولئ څنګه تغییرات اوس ګورئ د ما په ټیم کې ټول 10 کسان تیر ویشتونکي یا غشي ویشتونکي دي زه کولی شم په دې کې تغییر راوړم مثلا دا یو غشي ویشتونکی مې ریموف کړو اوس غواړم په دې په ځای یو بل کرکټر کېدم ګورئ 4 کرکټر لري غشی ویشتونکی تورې والا همداشان نیزې والا او همداشان کتاب والا چې د دې ټولو ګټه درته یم لومړی څه ده دا نیزې والا ده دوستانو البته تورې والا د کار دا ده چې دا دښمن په توره وهي دا ډېر پیاوړی ده او خو زما په نظر چې تاسو ټیم کې دا ما اخلئ ځکه دوی حرکت ډېر ضعیفه ده دومن کرکټرونه دا دي دوستانو چې دوی نیزه لري چې دوی هم ډېر قوي دي خو څنګه چې مې وویل تاسو بهتره ده همدغه ټول تیرکمان والا واخلئ نو په دې ډول او همداشان دوستانو دلته ستاسو د ټیم انرژي ښیي ګورئ زما انرژي د ټیم څو ده اوس 1450 ده زه کولی شم خپله انرژي ته 1550 جیګه کړم دا به څنګه جیګو ګورئ دلته یو خوله کالي پتلونو دغه سیزونه دي کله چې موږ خپل ټیم کسانو ته دا سیزونه ورکوو د دې انرژي ډېرېږي څنګه ګورئ دلته د دې کس انرژي لیکلي 101 ده زه راځم مثلا په خوله کلیک کوم ګورئ یو خوله لرم خوله مې ورکړه ګورئ انرژي 109 شو مثلا راځم پتلون دی ته ورکوم پتلون مې ورکړه ګورئ انرژي بیا ډېره شو راځم تیر کمان ورته بل ورکوم مثلا یخن ورته بل ورکوم بوټان ورته یو بل ډول کړم ګورئ انرژي له 101 نه 150 ته لاړه نو په دغه ډول ستاسو د ټیم د کسانو انرژي ډېرېږي چې دا طریقه او سیو آپشن و هم دلته نور خاص څه نشته فورمیشن برخې نه وځم راځم د مارکیټ برخه تاسو ته ښیم مارکیټ برخه کې دوستانو تاسو کولی شئ خپل ټیم د کسانو لپاره وسایل واخلئ مثلا ګورئ دلته تورې دي نیزې دي تیر کمانونه دي لږ کالي دي یو څه بل څه دي چې فعلا ما ونه شو کړی چې مارکیټ له برخې څه واخلم چې نه پوهېږم څه دلیل لري ګورئ بای آپشن دلته فعلا کار نه کوي نو نه پوهېږم چې دا ولې نو مارکیټ برخه کې دغه تغییرات خو مارکیټ برخې څخه ما تر اوسه څه نه دي اخیستي بله انوینټوري برخه ده انوینټوري برخه هم درته راښیم چې په دې کې څه کېږي دوستانو ویډیو را سره وګورئ انوینټوري برخه کې دوستانو ستاسو وسایل درته ښیي مثلا ګورئ ما سره اوس دغه وسایل موجود دي رنګ لري دا ټول وسایل موږ ته د گیم لخوا وړیا راکول کېږي په سیزنونو کې دا گیم سیزن هم لري چې هر میاشت یو سیزن راځي په سیزنو کې دغه وسایل موږ ته ورو ورو انلاک حالت څخه راوځي نو دا ملګرو انوینټوري کې دا شیزونه راځم له دې څخه وځم یو د شاپ برخه لري چې زما په نظر شاپ برخه کې دوستانو تاسو اسکار مه لرئ په شاپ برخه کې تاسو څخه دا ستاسو ټوکن چې دي دا تاسو څخه اخلي تاسو ته باکس درکوي په باکس کې هم تاسو ته د انوینټوري د برخې سیزونه راوځي چې زما په نظر دې برخې سره کار مه لرئ او اس پکې بیخي غرض مه کوئ ځکه ستاسو ټوکن ډېر ارزښت لري د دې ټوکنو ارزښت هم تاسو ته وایم ډېر لوړ ارزښت لري دا ټوکن ارزښت تاسو ته ښیم او د هر میدان چې تاسو کوئ څومره ګټئ هغه هم درته ښیم بله برخه د چټس برخه د ملګرو چټس برخه یا هماغه باکسونه دي چې هر سیزن کې تاسو ته دلته باکسونه درکوي چې بیا دغه ځای کې تاسو ته ښیي کولی شئ باکسونه واچوئ په باکسونو کې تاسو ته کالي تورې تیر کمان او دغه وسایل د تاسو د ټیم د اپګریډ لپاره روزي فعلا چست نه لرم ځکه ما مخکې واس کړو بیک آپشن وهمه نو دا 15 برخې دا وي راځم پورته برخې درته ښیم دوستانو دا برخې چې دي کرنټري سیزن دلته ستاسو لیول ښیي دوستانو ګورئ زه په دې کلیک کوم دلته لیولونه دي مثلا زه فعلا 4 لیوله پورې پورته تللی یم تاسو چې څومره لیول پورته ځي هماغه اندازه تاسو ته ډېر زیات ټوکن درکوي او تاسو ته بکسونه درکوي دې بکسو کې څنګه چې مې ویل تاسو ته تورې تیر کمانو دا سیزونه راوځي یعنې څومره چې تاسو لوړ لیول ته ځئ د سیزن په پای کې تاسو ته بکس هماغه بکس کې سیزونه درکوي همدلته هم 4 ورځې بعد د دې نوی سیزن راځي نو دا اوس راځم دغه برخې تاسو ته ښیم دا هماغه د چټس برخه د مخکې مې وښودله او دغه برخه د تورې نښه چې ده د ټریننګ برخه ده دوستانو په دې برخه کې تاسو کولی شئ ټریننګ کوئ او گیم یاد کوئ ټریننګ د ریف برخه کې کولی شئ ریفرال وکوئ خپلو ملګرو ته که زه راشم په دې کلیک کړم
نو دلته د ریفرل برخه ده دوستانو چې تاسو ته دلته لیکلي چې د هر ملګري په ریفرل 100,000 ټوکن ورکړئ. خو فکر کوم چې تاسو ریفرل باید لومړی 4 لیول ته پورته شي. د ریفرل لپاره دغلته ستاسو دا نوم چې ده دا خپله ستاسو ریفرل کوډ ده چې خپلو ملګرو ته ورکوئ، هغه دغه برخه کې ورکوئ نو ستاسو په ریفرل کې حسابېږي. دا ملګرو یو مهمه برخه دغه برخه ده ملګرو. دا ګورئ د ورقې په څیر چې ده دلته تاسو ته ملګرو کله چې تاسو گیم کوئ تاسو ته یو اندازه وسایل درکوي. مثلا دا ګورئ دلته ما کلیم کړي دي ټول. تاسو ته تورې درکوي، تیرکمانونه درکوي، نیزې درکوي، دغه څیزونه درکوي چې ستاسو د ټیم کسانو ته کله دا ولګوئ ستاسو ټیم کسانو انرژي ډېرېږي او اپګریډ کېږي. ګورئ دا ټول ما کلیم کړي دي. کله چې تاسو گیم کوئ راځئ نو په دې برخه یو نظر کوئ. دلته تاسو ته وسایل درکوي، له دغه کلیم آپشن په وهلو دا ټول کلیموئ او خپلو کسانو ته یې لګوئ چې ستاسو د ټیم انرژي ډېره شي. نو دی په دې ډول دې څخه آموزمه. نو گیم مې دوستانو مکمل تاسو ته معرفي کړ. راځم دا پورته د سیټینګ د ملګرو چې په سیټینګ کلیک وکړو. سیټینګ برخه کې دلته د گیم आवाज ده، کولی شئ आवाज بدل کړئ. دلته ژبه او دغلته د گیم کوالټي ده دوستانو. د گیم کوالټي د زما په نظر تاسو دا کوالټي کا راوړئ لو حالت ته کې ډېره بخي. لو حالت کې گیم نت هم کم وهي او ډېر سپک هم وي او د گیم مصرف ډېر کم ده د انټرنیټ له نظره. هر میدان ملګرو 4 MB 5 MB وهي. دلته هم نوټیفیکیشن درته راځي، کوم خاص څه پکې نشته. او دلته ستاسو بیلانس ده ملګرو. مهمه برخه د بیلانس ده چې دلته تاسو ته د CGO ټوکن درکړي. ما سره فعلا 3,33,298 ټوکن دي چې راځم د دې نغدول هم درته ښیم دا څنګه نغدیږي او کوم ویلټ ته وډرا کیږي او څنګه طریقه ده. ښه نو ملګرو گیم مې مکمل درته معرفي کوو. اوس راځو د وډرا ته. وډرا څنګه کیږي؟ وډرا لپاره به تاسو ملګرو په دغه آپشن کلیک کړئ، کرنټي سیزن سی لیکئ. نه په دې نه ملګرو وبخښئ ډېر زیات په دا خپل نوم باندې به کلیک کړئ. سمه ده خپل نوم باندې زه کلیک کوم دوستانو. نو دلته ګورئ د وډرا لپاره دا گیم چې د موږ ته په خپله وایلټ جوړوي. دلته ګورئ دا زموږ وایلټ ده. موږ چې څنګه چې مې درته ویل چې هر گیم کوو زموږ پوینټونه یا هم دا ټوکن مو د وایلټ ته ځي. نو دلته به د وډرا لپاره دوستانو لومړنی شرط دا ده چې تاسو باید گیم کې 4 لیول ته پورته شئ. ګورئ زما رینک تر اوسه 2 ده. 4 لیول ته پورته کېدل ډېر راحته او اسانه دي. کله چې تاسو 8 میچ وګټئ تاسو 4 لیول ته ځئ. 4 لیول ته دوستانو فعلا د گیم قانون داسې ده چې تاسو 3 ورځو کې باید 4 لیول ته یعنی 3 ورځو نه مخکې نشئ رسېدی. که زه په دغه برخه کلیک کوم ګورئ دلته د لیولونه دي مخکې مې درته وښودل. دا ګورئ لومړی لیول، 2م لیول، 3م لیول، دغه 4م لیول د سکیورډ 1 په نوم. نو دوستانو د گیم قانون داسې ده چې تاسو لومړی ورځ حق لرئ چې دغه 2 لیوله پاس کړئ. کله چې دا 2 لیوله پاس کړئ بیا تاسو ته سټار نه درکوي چې د سټار په ډېرېدو ستاسو لیول پورته کېږي. نو 2 ورځو کې لومړی ورځ تاسو حق لرئ دې لیولو ته لاړ شئ، په 2مه ورځ تاسو بیا دې لیول ته د تګ حق لرئ او په 3مه ورځ تاسو کولی شئ بیا 4م لیول ته پورته شئ او ستاسو وډرا بیا نور ازادېږي له دې څخه. شرط یې همدا ده 4م لیول ته پورته شئ. څنګه چې مې ویل 8 میچه چې تاسو وګټئ تاسو دلته سټار درکوي. هر 2 سټاره چې ګټئ ستاسو لیول پورته کېږي. ښه نو چې کله 4م لیول ته لاړئ بېرته راځم په همدې برخه کلیک کوم وډرا سیستم درته ښیم. وډرا لپاره دوستانو تاسو ته دلته دغه آپشن ګورئ د ډاونلوډ د نښې په رقم په همدې به کلیک کوئ. دلته دا ډول یو صفحه راځي. که چېرته تاسو 4م لیول ته پورته ونه اوسئ دلته بیا تاسو ته لیکي چې باید 4م لیول ته پورته شئ. دلته به د خپل د گیم نوم ولیکئ. زه راځم د خپل اکاونټ نوم لیکمه. نوم چې مې ولیکه دا پورته اوکې ووهئ. دلته دغه ټکې آن کړئ او دلته دغه آپشن ووهئ ملګرو. دا ګورئ په سور رنګ کې چې دا آپشن ووهئ. اوس دلته موږ ته 12 عددونه د وایلټ کوډونه راکوي چې دا گیم موږ ته په خپله وایلټ جوړوي. د موږ ټوکن مغه وایلټ ته ځي. چې زه راځم په دې کلیک کوم دغلته تاسو ته دغه ډول یو کوډونه درکوي. تاسو به دغه کاپي آپشن باندې کلیک کوئ. کاپي آپشن باندې زه کلیک کوم دوستانو. سمه ده کاپي آپشن باندې کلیک کوم. دغه دا کاپي شو. له ګیمه وسوځم. د ګیمه چې ووتئ دوستانو تاسو به دغه وایلټ ډاونلوډوئ. د دې وډرا همدې ته ځي ایکس پورټل په نوم. پلی سټور کې موجود ده. دا نوم یې سرچ کړئ ایکس پورټل. دا به را ډاونلوډ کړئ، اوپن به کړئ. اوس به دغه کوډونه د وایلټ کې ورکړو. خپل اکاونټ ته به لوګین شو. نو څنګه چې دوستانو مې ویل چې تاسو هلته یو میدان گیم کوئ ډایرکټ مو ټوکن د وایلټ ته راځي او ټوکن یې ډېر لوړه ارزښت لري. واقعا ډېره ګټه له دې کېږي. نو راځم ارزښت یې هم درته ښیم. دلته به په امپورټ وایلټ باندې تاسو کلیک واخلئ دوستانو او دلته به لاندې راشئ. دغه 2م آپشن باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ دا لاندې چې ده ریسټور وټ سیټ پوینټ په دې به کلیک کړئ. هغه کوډونه به دلته پیسټ کړئ. دغه ما پیسټ کړل. دلته به دا لاندې کنفرم آپشن باندې کلیک کړئ. 40 کوډونه دي. کنفرم آپشن باندې به کلیک کړئ او د اکاونټ ته به ننوځئ. دلته تاسو څخه یو لمبر غواړي چې د افغانستان په لمبر هم کار کوي. زه راځم لمبر ورکوم. نمبر چې مو ورکړه دا کنټینیو آپشن به کلیک کړئ دوستانو. اوس تاسو نمبر ته یو کوډ راځي. سمه ده کوډ راځي. هغه کوډ به ورکړئ. مستقیما ستاسو وایلټ نور جوړېږي. اوس زموږ نمبر ته یو کوډ راځي. دغه دا کوډ راغی دوستانو. دا کوډ به دلته ورته ولیکئ.
کوډ چې مو ولیکلو راځم یو ځل بیا کوډ وګورم. کنه کوډ چې مو ولیکلو اوس مستقیم ستاسو اکاونټ ته د ویلټ کې داخليږي. سمه ده، نور به کار نه کوو. بس دا وشلو ملګرو، بس اکاونټ جوړ شلو، امپورټ هم وشلو. اوس به لاندې دغه آپشن ووهو، د دونه به یو آپشن ووهو. مثلا زه راځم همدغه لومړنی وهم، دلته به دا لاندې آپشن ووهو، لاندې آپشن ووهو دوستانو. بیا لمبر ځای راځي، بیا کنفرم ووهو، لمبر ته کوډ راځي څنګه چې مې ویلی. کوډ چې مو ولیکو دوستانو مستقیما نور په خپله داخلېږي. صحیح ده، نور کوم خاص څه نه راځي. صحیح ده، نو دغه ده زموږ ویلټ ته لاړو. نو دوستانو که ویلټ لپاره تاسو څخه پین کوډ هم غوښته، یو ساده پین کوډ هم ورکوي دغه ډول. نو دغه د خپل ویلټ ته به داخل شو. اوس خپل ویلټ ته راغللو، نو دلته بیا زموږ پیسې هم موږ ته ښیي. تاسو به چې ویلټ ته راننوتئ دلته به راشئ، دغه ټوکن به د ګیم راواسکئ. دلته به په دغه جمع نښه لاندې کلیک کوئ دوستانو. په دې زه راځم کلیک کوم او په دې سرچ کې به ورته تاسو دوستانو سرچ برخه راوازه شي. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ CGO. CGO د دې ګیم خپل ټوکن دی چې همدا ګیم تاسو ته خپل ټوکن درکوي. CGO به تاسو سرچ کوئ ورته ملګرو، په تمه کېږو دا اوس راوباسي. ښه نو CGO سې درته دوستانو سرچ کې راوښکله. نو تاسو به دوستانو یو کار وکړئ، دغه خوا کې به دغه ټیک ورته آن کړئ او دا ټوکن به خپل ویلټ کې راواسکئ. کله چې مو دا کار وکړو لاندې به راشئ، دغلته ګورئ ستاسو ټوکن درته معلوموي چې ما څنګه چې وویل ګیم کې مې هم درته وښودل 3,33,000 ټوکن ول چې فعلا $11.19 کېږي. دوستانو دغه گیم چې دا هر 25 یا 13,000 ټوکن $1 کېږي. فعلا ټوکن نرخ ښه ده لوړ شوی، نو هر 25 یا 13,000 ټوکن $1 کېږي چې 15 میچ چې تاسو وګټئ تاسو $1 درکوي. او 15 میچ زما په نظر دونه سخت نه دي. ویډیو کې مې درته وښود په 100 دقیقو کې مې یو میچ وګټه. نو 15 میچ چې وګټئ $1 درکوي. د ورځې ښه په اسانۍ $2-3 ترېنه کولی شئ. دلته ګورئ همدا شان سټوري ده چې په ګیم کې ګورئ ما څونه وګټل، 1523 ټوکن مې وګټل چې دا اوس راته ډایرکټ راغله چې 50 سنټه د دې ارزښت ده دوستانو. نو دې نه ما مخکې هم وډرا کړې ده دوستانو. که زه تاسو ته د دې د وډرا هسټوریانې در وښیم، مخکې مې هم څو ځلې له دې څخه وډراوې کړي دي، تقریبا $18 $20. نو دلته ګورئ هسټوریانې ډېرې زیاتې دي، خو زه به تاسو ته تصویر کېدم اسان کې وګورئ. دغه تصویر ده، تېره ورځل مې هم ترېنه تقریبا څه کم $19 وډرا کړل. اوس چې بیا ګورئ بیا تقریبا $11.00 CGO ټوکن مې ترېنه ګټلي دي چې ډېر اسانه ګیم ده چې کله تاسو خپله وکړئ تاسو ته معلومات کېږي. ښه اوس راځو دغه ټوکن به موږ څنګه وډرا کوو دوستانو. د وډرا لپاره دوستانو موږ به راځو دا به سواب کوو، خو د سواب لپاره تاسو به لومړی خپل ویلټ ته یو اندازه EGLD ټوکن رالیږئ. EGLD ټوکن تاسو له باینانس له هرې صرافۍ څخه خپل اکاونټ ته رالیږلی شئ. دا په ټولو صرافیو کې موجوده دي. د لیږلو لپاره به په دې EGLD تاسو کلیک کوئ، دلته به لاندې ګورئ ریسیو آپشن ده، ریسیو آپشن باندې به کلیک کوئ. لږ ذره به د دې لپاره لیږئ چې دلته د سواب فیس غواړي. صحیح ده، دلته ګورئ د EGLD ادرس ده، EGLD ادرس به تاسو کاپي کوئ او خپل باینانس ټرست والټ یا هم هر والټ څخه غواړئ EGLD به راولېږئ په شبکه کې. صحیح ده، په کومه شبکه کې؟ شبکه به هم دوستانو یو BNB شبکه ده او یو د خپله د دې شبکه ده چې فکر کوم د شبکې نوم هم درته په تصویر کې ږدم چې په دغه شبکه تاسو باید دې ته ډیپوزټ وکوئ. ډېر هم په کار نه ده، 15 سنټه یا 10 سنټه بس دي چې دې ته ولیږئ. چې ومې لیږل پورته ګورئ دلته د سواب آپشن ده، دا خپل ټوکن به سواب کو او باینانس ته به وډرا کو. په سواب آپشن به تاسو کلیک کوئ. دلته لومړی کې به تاسو دوستانو دلته EGLD خپله سلیکټ ده، دغلته به په دې آپشن کلیک وکوئ او CGO ټوکن به پیدا کړئ. CGO به موږ اوس راځو سواب کوو EGLD ته او EGLD به باینانس ته وډرا کوو. په سرچ کې به ورته CGO ولیکو ملګرو. CGO زه ورته لیکمه چې ټوکن راته راوباسي، دغه دې راویې باستل. نو زه اوس په دې کلیک کوم دوستانو، چې په دې مو کلیک کړ دلته به کنټینیو آپشن ووهئ. راځم په کنټینیو کلیک کوم. نو دلته اوس دوستانو موږ سره چې څومره CGO دي دلته به په د ماکس آپشن کلیک کوو. دا به ټول موږ EGLD ټوکنو ته بدل کوو. EGLD به څنګه چې مې باینانس یا هر والټ ته وډرا کوو. په دې مې کلیک کړلو CGO باندې. اوس موږ ته وایي چې دومره اندازه ټوکن ترېنه د EGLD جوړېږي. لاندې به په دې آپشن باندې کلیک کو، کنټینیو زه وهم. نو اوس به زموږ دا ټوکن ګورئ دلته وایي چې ستاسو که غواړئ دا سواپ وکوئ. لاندې کنفرم ووهو، کنفرم باندې کلیک کوو. نو دلته به خپل د ویلټ پین کوډ ورکړو، دغه نه ما ورکړه. نو اوس زموږ دا CGO ټوکن EGLD ته بدلېږي او EGLD به باینانس ته وډرا کړو. ډاون باندې کلیک کوو. دغه د دوستانو زموږ ټرانزیکشن تکمیل شو. زه د کریپټو برخې ته راځم. نو ګورئ د پینډینګ حالت کې ده، دلته ګورئ
ټرانزیکشن پروګرس کې ده، دا اوس په 1 دقیقه کې کمپلیټ کیږي او زموږ CGO ټوکن بدلیږي EGLD ته. EGLD به هم څنګه چې مې ویل باینانس ته وډرا کو چې د وډرا مکمله طریقه درته ښیم. ښه نو ملګرو زه لږ په تمه کېږم چې دا ټرانزیکشن تکمیل شي. ښه نو دوستانو سواک په 1 دقیقه کې تکمیل شو. ګورئ د ما ټول ټوکن EGLD ته بدل شول. اوس به راځو د EGLD به خپل باینانس یا OKX هر صرافۍ سلرۍ هغې ته یا ټراس وایلټ ته هر یو ته غواړئ وډرا کوی شئ. په EGLD به کلیک کوئ، دلته به د سینډ آپشن ووهئ. زه راځم د خپل EGLD غواړم باینانس صرافي ته وډرا کړم. دلته اندازه چې څومره لیږئ، زه مثلا غواړم چې ماکس ولیږم، خو دوستانو تاسو 1 یا 10 سنټه تل ځان سره وایلټ کې پرېږدئ، ځکه چې بیا تاسو کله سواپ کوئ د فیس په ډول تاسو څخه 15 سنټه کانټئ. نو زه $11 او 20 سنټه لرم، نو 20 سنټه پرېږدم، غواړم $11 ولیږم. لاندې به کنټینیو آپشن کلیک کوو. نو دلته اوس موږ ته وایي چې تاسو خپل ادرس ورکړئ. اوس به ځو باینانس ته، باینانس نه به ادرس راخلو او دا به باینانس ته لیږو. ښه نو دوستانو باینانس ته راغلو. باینانس ته چې راننوتئ دلته به د ډیپوزیټ آپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. ډیپوزیټ باندې چې مو کلیک واخیست دلته ډیپوزیټ کرپټو په دې به کلیک واخلئ او په دې سرچ برخه کې به تاسو ولیکئ EGLD. EGLD سم ولیکئ، په دې به کلیک کړئ. دلته ډیپوزیټ لپاره 2 شبکې موږ ته راوړي، BNB سمارټ چین او دغه شبکه میټاورس X E-Gold. نو تاسو به هم دا دومره وهئ میټاورس X E-Gold. په دې شبکه که تاسو ډیپوزیټ هم وایلټ ته کوئ په همدې شبکه، وډرا به هم ترېنه په همدې کوئ. سمه ده. نو زه راځم د ادرس دلته کاپي کوم، راځم خپل وایلټ ته ایکسپورټرل وایلټ ته راځم. دوستانو اوس له دې ځای څخه د خپل ټوکن چې کوم مې لګي ما وګټل $80 دا به اوس خپل باینانس ته ولیږم. نو دغه د وایلټ ته بیرته راغلو، وایلټ ریفرش حالت کې د لږ په تمه کېږم، صفحه لوډینګ نه تمامه شي. اوس به ترې دا ټوکن ولیږو ملګرو. ښه نو دوستانو لوډینګ تمام شو. راځم بیرته په EGLD باندې کلیک کوم. EGLD بیرته سینډ وهم، یو څه یې بیرته شاته راغلی. نو دلته څنګه چې مې ویلی 20 سنټه پرېږدئ، باقي مانده ټول ولیږئ. زه راځم دلته یو اندازه $11 لیږم. ښه نو دغه د لاندې به کنټینیو آپشن ووهو. دغه د هم د ادرس به کاپي کوئ د باینانس نه یا هرې صرافۍ نه چې مو راواخیسته. ادرس مې ورکړه، نیکسټ آپشن به ووهئ. دلته ګورئ اوس تاسو ته وایي چې دغه اندازه EGLD ټوکن غواړئ ولیږئ. لاندې به د سینډ آپشن ووهو، دا به خپل باینانس ته ولیږو. دغه کوډ یې ورکوم د ویلټ، نو دا به اوس زموږ باینانس ته په کامیابۍ سره ولیږل شي. نو دغه د سینډ سکسسفولي شو. یو 2 دقیقې ټایم نیسي چې باینانس ته ورسیږي. زه ویډیو سکیپ کوم، چې کله باینانس ته ورسېده تاسو ته ثبوت درښیم. دوستانو زما وډرا ورسېدله. څنګه چې ګورئ ایکسپورټر والټ ته راغلی یم، دلته زما بیلانس هم ګورئ کم شوی ده. نو $11 او تقریبا 20 سنټه ول، هغه $11 مې ولیږل، دغه 20 سنټه یې ما سره پاتې. څنګه چې ګورئ دلته مې هم بیلانس کم شوی ده. نو زما ټوکن په کامیابۍ سره له دې وایلټ څخه لاړل زما باینانس ته. نو که زه راشم په دې کلیک کوم، ټرانزیکشن تاسو ته در وښیم، ټرانزیکشن هسټوري درته در وښیم. نو دغه ده دوستانو، څنګه چې ګورئ دغه ټرانزیکشن هسټوري ده چې په کامیابۍ مې دونه ټوکن ولیږل. دغلته تاریخ او هر څه هم لیکل شوي دي. اوس که راشم باینانس ته مې راغلم، دلته ګورئ دوستانو دغه دي EGLD ټوکن ما ته په کامیابۍ سره راورسېدل په اندازه د $11 او 100 سنټو، چې تاریخ یې هم تاسو ورسره په څنګ کې کتلی شئ. 2024 15 میاشتې هم تاریخ. نو په کامیابۍ زما ټوکن زما وایلټ ته راورسېدل. دلته ګورئ دغه دي $11 او 14 سنټه چې فعل حال د EGLD ټوکنو نرخ هم یو څه پورته لاړو. نو واقعا دا یو ډېر بهترین گیم د ملګرو د آنلاین پیسو ګټلو په برخه کې. که غواړئ چې د ورځې $2-3 وګټئ، نو حتما دغه گیم استفاده کوئ. زه یو 2 هفتې کېږي دغه گیم کاروم او نږدې تر $40 مې له دې څخه وډرا کړی د ملګرو، چې د وډرا ثبوتونه مې تاسو ته په ویډیو مو ښودل، لایف مې هم وډرا وکړه. نو حتما دغه گیم وکاروئ. که چېرته مو په گیم کې څه ستونزه او ویډیو دوباره وګورئ، ځکه دغه گیم په یو ځل کتلو سره نه یادېږي. موږ خپله هم څو ځلې د دې ویډیوګانې وکتې چې مکمل مو په دې سیستم ځان خبر کړو. نو زموږ نورې ښکلې ویډیوګانې همداشان نور داسې ګیمونه هم موږ سره شتون لري چې ډېره ښه ګټه ورکوي. هغه به هم تاسو ته معرفي کوو. چینل سبسکرایب، دا ویډیو لازمي در سره لایک کړئ. نو تر بیا مو